که څه هم دا نننۍ جلسه دلته په ډېر اسماعیل خان کې د منظور پښتین د گرفتارۍ پر ضد او احتجاجي جلسه ده، خو په دې نننۍ جلسه کې هم د بېدرکه شوي کسانو خپل خپلوان راغلي او د هغې عکسونه یې نیولي دي. له څومره وخته دا خلک بېدرکه دي، چا لخوا وړل سوي دي، حکومت وخت په وخت باندې وایي چې دې سره کومه ډېټه راغلې په هغې باندې کار شروع دی او ځینې کسان چې هغه بېګناه وو هغه خلاص کړل شوي دي، ځینې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي، خو دغه بېدرکه شوي کسان چې دي هغې چې دریځ دی چې موقف دی. تاسو تر ټولو اول خپل نوم راته ووایئ. جی زما نوم رحمت خان دی، زه تحصیل مکین سوت وزیرستان قوم بندخیل دی. څوک ته بېدرکه دي او له څومره وخته بېدرکه دي؟ جی زما ورور دی، یو ورور مې دی، هغه 18/12/2006 کې لاپته شوی دی. د مکین روان و، د لوی اختر د پوره په ټانک شه غواسکای اخیستي او ماژې اخیستي. 15 ورځې لوی اختر ته پاتې وې چې پلیار شه یې هوا کړ. هغه تقریبا 13 کاله کېږي چې موږ ته هېڅ پته نه لګي چې ته مړ یې که ژوندی یې. موږ حکومت ته دا مطالبه کړي، اوس ته پته ولګېدله چې خوب یې ادارې وړی دی چې دا د را خلاص کړو که نه دا د مهرباني وکړو. خوب یې ادارې وړی دی، ویس هم ورسره دی. او زه دا مطالبه کړه چې دغه دوې بیبیونې دي، دوې بچی دي که نه، یو د بچی و په اوم شکل سبق ویلي، یو د مو بچی په شپږم، دا دوه سره پک وي دوی مړه کړل که نه، دهشتګرد یې مړه کړل که نه. دا معلومات نه کېږي. څوک روشي ورته وایي چې په پلنکي جال کې دی، په پلنکي جیل کې دی، چې زه پکښې اوس ساري پیر خو یوسي پته نه ورته لګېږي. خو دا یقیني خبره ده چې خوب یې ادارې وړی هم دی، ویس هم ژوندی دی، ورسره دی که نه. زه محبوب خان کوټکي علاقې سره تعلق مسعود یم. مو بچی ورک شوی دی پنډۍ نه، ترنول نه، نصیر نومی ده، تقریبا شپږ کاله اوس پوره کېږي. هغه مور هم ډېره پریشانه ده، دماغي حالت یې ما خپله ذهن سره خراب شوي دي. په مهرباني دا وشي زه دا ادارې ته اپیل کوم چې دې دا قانون ته پیش کو عدالت ته که مجرم خو سزا دا ورکو او میش دا ملاقاتی نه به سپرندی بسره شوي. هلته ګاډی چلو په پنډۍ کې ترنول نه، هغې غا سره موږ غا وکړه مالک سره، هغه په چوټۍ روان و. دا پته نشته چې پنډۍ په بازار چې دا په لیارې کوواټ سره دی، هېڅ پته نه ولګېده. اوس پرې دی رانغی نه ټلیفون بای خو میش نور دشمنات نشته، نه نور څه شته دی، خو هغه میش ته په کور دادو چې کادې سره ویل بل چې مړ شوی خو میش خو دا ذهن دی چې دلیل دی چې څومره خلک دی میش دی وزیرستان والا میش دا یایي چې کادې سره نه وي خو میش ته د څه ثبوت پیش کړو. بچا ته راته ووایه تا څوک ورک شوي دي؟ پلور پلار دې ورک ته؟ او ته کوم ځای نه راغلی؟ د ټک نه. ده په خپل بینر لیکلی دی چې پلار نوم یې میرقلم ولد ګلابدین او دا کال 2010 نه بېدرکه ده. دا له کوم ځای نه بېدرکه شوی، دا څه پته لګي؟ په جنګ چې وړی دی یا و میلې ته راون و ولې نیولی دی. میلې ته دا ډنګې میلې چې بیا سروې کېږي دې دپاره روان و. ښه دی وایي چې د پلار کومه سروې چې شروع وه هغې دپاره کوم کلي تله پورته علاقې ته نو د پلار تلی و او بیا تر اوسه پورې درک پته نه لګي چې هغه چېرته او چا لخوا وړی سوی ده. سر چې زما نوم شهاب الدین مسعود دی، جنوبي وزیرستان تحصیل تیازه تورغم ښار سره تعلق ساتم. او سر چې 2012 کې مو والد صاحب ورک شوی دی، حکومت چې کړی دی. اوس هم حکومت ته موږ دا خواست کوي که نه چې بوډا سړی دی 60 سال یې کېږي او راخوشی دی کوي. څومره وخت نه بېدرکه ده؟ 2012 نه 8 سال یې کېږي. دی وایي چې 8 کلونه یې پلار بېدرکه ده. د خپل ماشومان په یو پوځي سکول چې په علاقې چې داخل کړي وو او دا بلوچستان سره کومې علاقې نه بېدرکه سوی ده او تر اوسه پورې هېڅ درک پته نه لګېږي. نو هغه وایي چې که دی چېرته دهشتګرد وي عدالت ته پیش کړي، که چېرته بېګناه وي نو کور ته یې راخلاص کړي. دی دا دعوه لري چې یاره که دی چېرته دهشتګرد و نو د خپل ماشومان بیا په پوځي سکول چې ولې داخل کړي دي. دا څه خبره ده جي؟ یا سر